انت سامان پرته دی هغه چتون دی بیا بشي ان شاء الله دا به مستیا سره خپل خبرې تاسو بنګ صاحب نه ته بنګ السلام علیکم څنګه طبیعت خیر خیر خیریت نه تاسو واپس ته راغلی جی جی من دلته راغلی د تاج اکبر صاحب حافظ صاحب ها مو اوریدي ډیر کار ولا سره د خلکو خدمت ډیر کی ها الله مسعود لوی عمر ورکړه سلامتی سره ها او الله زاد غلم د تمایل تاج اکبر صاحب سره لوجو ها د خپل لګو ها او نور بس څنګه امریکا کې څوره بنګ صاحب سره ټیم تاسو پوره نوم سره بنګ صاحب همایون بنگش همایون بنگش امریکا کې څومره وخت شته تاسو ما خو دای مهینه وشو زرا غلم اوس غنی میاشتې مو شي مونږه په دوبۍ کې پاک خیبر دغه جوړ کړی دی تنظیم جوړ کړی دی ها پاک خیبر مطلب خیبر سوسایټي سره پتاړو کې ها مال تک مونږه باقاعده فند به جمع کول دا سیلاب راغی نور څه قسم ته دغه تکلیف راغلی زلزلہ راغله ټول موته مدد درسول تا صحیح ثاقب هم ناس ثاقب السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل څنګه ثاقب 100 کروڑ روپے دی ورکړي چې امریکا ته راغلی ما ټول پروسس په لګړې دي څه پیسې مې دی ورکړي ها. الحمدلله نو دا سه خلکو سره انفارمیشن ای ټول د انفارمیشن گیم دی چا سره چې رائټ انفارمیشن وی ما خلک د ما پیسې معلومات د سړي نو بیا صحیح ده ښه ما 2.5 لک روپے باندې ټول کار کړی دی خپل مې پروسس کړی دی کې امریکا ته راغلم صحیح ان پس لیګل سټیټس واغې باندې اوبویسلی پیسې راځي چې کوم دا- کېټګری ته کوالیفای کوي د امریکا نیویارک ایالت په کونی ایلند نو سیمه کې تاج اکبر صاحب دفتر دی هغه کې ناسیو بالکل. دلته څه کوي دلته څه راغلی بس ته جګور صاحب چې مشه دې زموږ سلام دا ور سره دی اوبویسلی دلته سوکراشي ها. نګوري خپل مشرانو وګول راځي ها. بس سره نن سره خبرې وشولې راشه چکر راولو صحیح او بنګ صاحب تاسو سره راغلی دلته کې دلته راغلی هغه سره ملاو شو نه ځای انفارمیشن والم چې ما خو ځواني مې میاشتې شوې ده دوی میاشتې چې امریکا ته راغلی راغلم اوس ځواني ما چې په اول راغلم په 27 سپټمبر باندې راغلم او ما ته 10 اکتوبر کې دغه ملاو شو گرین کارت ملاو شو ها او بیا سوشل سیکورټي کارت ملاو شو خو شولې کنه بس نه معلومات خلکو نه اخلو او دې په باره کې ما ډېر اورېدي او تاج اکبر صاحب په باره کې غاڼه څه ډېر ها او تاج اکبر صاحب څنګه خبر شي چې تاج اکبر صاحب دلته کې دلته کې او جلی صاحب وغیرته ویلو چې تاسو صاحب لزه راځي هغه ډېر کارآمد سره کار کوي د خلکو پوه شولې کنه ها تاسو کارن خطه چې تاسو به دلته کې نه زه خو معلومات درکې تاسو صاحب کا باتروم کې ها اوس برای شي ها نو پوه شولې ها. مطلب زه راغلم ما د په کوم ځای خدای سره الته پاتې شوم کوم او یوازې کنه بچی فیملی سره نه تاسو ما یو زویشت په نیویارک کې دی نیویارک کې کوم ځای کې مطلب منهټن کې منهټن کې ها او تاسو دلته یوازې زه راغلم چې هغه سره رومېټونو دی وایي ما نه ډیسټرب کول ما زه نیو جرسي کې پاتې کېږم خا نیو جرسي کې پاتې کې دوست نیو جرسي نه دلته راغلی تاسو سره ملاقات لراغلی جی بالکل او ثاقب تاسو د کوم ځای راغلی دلته زه کوینز کې پاتې کېږم کوینز کې پاتې کېږي کوینز کې زه جمایکا سایډ باندې حجم په ټرین کې راغلی ریل ګاډي کې او تاسو په ریل گاډي کې راغلی جی بالکل او صرف تاسو سره راغلی دلته Exactly. او ثاقب ته امریکا ته څنګه راغلی امریکا ته بس ما پاکستان کې الحمدلله ټیک ټاک بزنس وغیرہ او ها. اسی چونکه حالات لګ ټف نو بیا چې ټورست ویزا باندې راولم او دلته کې چې کوم دوه ټاپ ټیلنٹ ولا ویزا ده کوم ایکستراورډنری خلک دي هغه ما سکیور کړل الحمدلله ها نو خپل دلته ما یو انویسټمنټ کمپنی دا غي سره سپورټس مینجمنت کې لګیم ها. سره شي مطلب قسمت از موقع چې سه حساب نو دا تاسو نه خو بار بار کوم مطلب دا چې په دغه ویزه تاسو پیسې مې سی ورکړې چې تاسو خپل وغوړان دي وموي چې پروسس نه انفارمیشن معلومات چې سره خو څنګه معلومات ارچا سره معلومات نه اګیس ډېر ایزی دا لکه ما داسې خلک د پیژنم چې هغه دا غلط روټ باندې راځي ها او هغه 50-60 لک 70 لک روپے ورکړي په غلط روټ او دمو پیسې چې چا سره یې هغه د خپل 2 میاشتې خپل بینک اکاؤنٹ کې کېږي بینک سټیټمنټ به تیار شي ما خل کې د دنیا کوم ملک ویزا ته غواړي تاسو ملي یا اف یو 50-60 لک روپے تاسو سره اکاؤنٹ کې دي نو ته ولې چاته ورکړي چې په غرونو په باندې زنګلونو کې راوي مره سره چاړه راکای ایگزیکټلی نو خلکو ته انفارمیشن دی مطلب ما خو چې دا و چې بس سمپلی ویزا اپلای کړل هغه چې کوم فیس ته 60000 هغه نه علاوه اپوینټمنټ یو سینو تقریبا دا 1.5 لک روپے زما ټول خرچه وشو ها بس ټیکټ پاکستاني بالکل ها او ټیکټ هم واغسته دلته کې ټیکټ مو واغسته تقریبا 3.5-4 لک کې ها هغه به ځان ته خبره مطلب نو راولم ایز ا ټورست دلته 2-3 میاشتې وګرځم زه مې خوښ شو کمپنی مې رجسٹر کړ خپل انویسټمنٹ کمپنی اینه پس مې خپل سټیټس سکیور کړ ها لایک نو جاب نثینګ مطلب دغه 6 منټ کې پہله 3 منټ ایز ا ټورست هغه نه پس چې کوم 3 میاشتې هغه کې مې خپل سټیټس باندې فوکس کړو نو دلته چې کوم ټاپ ټیلنٹ ویزا سټیټس ته هغه ما سکیور کړو obviously هغه ایکسپنسیو دی باندې پیسې لګي پیسې به لګي سوره پیسې په لګي this around like $19,000
راغی ها خو مطلب دا چې تاسو دلته کې چې کم دی نو مطلب یو پروسس روان کړی یو عمل روان کړی لیګلی لیکا قانوني توګه باندې Exactly. ها او تاسو بنګ سه په گرین کارت راغلی تاسو څه ویل ماته دا چل شو 2021 کې زما انټرویو راغی د څه انټرویو ویزه ویزه په خوځول نه لرلو ما چونکې د ایمیګرنټ ویزه 48 ایئر ما په دوبۍ کې تیر کړی مایل اوس پس څه دلته په نور اتصل ویخ کاله تاسو په دوبۍ په دوبه التم سکول دوبه کې د سکول پولیس افسرم 21 ایئر یو شش کاله ته پولیس 93 کې زه ریټایر شوم بیا هغه نه پس زما خپل دوه افیس ریل اسټیټ افیس یو شیخ زاید روډ باندې یو ملکین کې و ها او سره بلډینګ مینټیننس اند ډیکور یو افیس و ها نو هغه مې چلول بس بیا 2020 کې کرونا مورونا شروع شو نو بیا مې فیملی لاړل ځان لاړل بیا اسلام آباد بحریه ټاون فیس 5 کې هلته کې پاتې کېږم ها ها نو بیا یو نیم کلو شو چې دې ماته یو لیټر راولېږه چې ستا ویزه شوې سټیټ ډپارټمنټ نه چې دا چې کوم دې کنه ویزا الریډي شته دی او کا پلیز ته سبمټ کوم ته نو ټایم دیر کو خیر دې اسه کوم ټرمینیټ کو ټول دغه پتا ته یو کال نور دیر کو ته خپل سبمټ کړو کاغذونه سبمټ کا سبمټ مکه اپلیکیشن ها بیا ماته ویزا ملو شو او اپلای د ایمیګرنټ ویزا کې B1 B2 دا نه ایمیګرنټ دا د زوی اپلای کړو زوی اپلای کړو نو بس بیا ته چې لاړو انټرویو لا او هغه شو راته ویزا ملو شو لا او بیا چې کوم دې دلته راول 27 سپټمبر به راغلم وایا قطر کنه قطر ایروز کې ها او بس 10 ورځو کې ماته گرین کارت ملو شو او زویم څه کار کوي زه آی ټی انجینیر دی ها او په منهټن کې پاتې کیږي منهټن نو تاسو لزی راځي ملاقات لا بس تاسو ولا زی راځي صحیح سم ده او مطلب دا دی دلته تاسو بل راځي او په ایمیګرنټ ویزا دا پروسس سره ټایم واغس تاسو یره جی ما خو ته ویل دا چې کوم 2020 او 2000 تاسو هغه نه پاس چې وای واخست تقریبا 13 مهینه اخستې 13 دیالس میاشتې ښه دیالس میاشتې صحیح اوس امریکا څنګه زره دوبه او امریکا پاکستان کار تاسو په سیمه کې یو خبره ده دوبۍ خو ډېر خو کولای ځای دوبۍ چونکه موږ دوبۍ کې وخت تیر کړی نو مخکې دوبۍ جوړه شوه ښه ته سوچو کاکا 71 نه تر 2020 پورې چې کوم پروګرس وشو دا نو مخکې شو هرشي مخکې جوړ شو ښه او د دوبه گرین کارت وین کارت سره کاغذ ماغذ گرین کارت نه وي دا څه شی و د سره غیدل صدر کړی نو هغه خو بس سرویس پورا شو نو بس موږ خپل نه سټیټس میټس نور کیږي اخو مسلمان ملک ته نه مسلمان چرته کې مسلمان ملک ته کنه نو هیومن رائټس بالته ونه ګوره ها پوجولېګا چلته ته ګوره نه یورپ کې خلکو ته پاسپورتونه ملو شو بچی دغه شو پاسپورتونه انا یو مسلمان ملک ته او دا خبره چې سال مونږ تیر کو نسم ملو شو سم ملو نشو بس کم ټایم تیر کو خدمت مو کو بس هغه پیسې درکړه بس کیسه ختم امریکا د گرین کارت درکړه قدر نه راکړه گرین کارت یې راکړه امریکا خره کا دوبه خدا چې دا اندازې په دې خدي چې ګوره کم از کم هیومن رائټس خوشتاري کنه انساني حقوق پکشته انساني حقوق شتاري کنه په پوه شو کنه صحیح نور ټول مسلمانان ملکونه وګوره ته غلف وګوره نور وګوره څوک چاته ورکی نه ورکی ها دا تاسو د تاسو نه کومه جی جی ثاقب طرف ته وایا یو طرف ته د امریکای وی چې 10 کروڑ روپے واخله واپس پاکستان ته بل طرف ته چې ټوله کورونه دلته راولم نو ته به 10 کروڑ روپے اخلي په کورونه برا غواړل دلته نه اوبویسلی فیملی برا غواړم خپل یاران دوستان برا غواړم دلته کې نه یو منټ 10 کروڑ روپے دل درکې 10 کروڑ پاکستاني 10 کروڑ روپے دل درکې چې بس پاکستان ته ځو واپس جی جی او یاره ته وی چې پورا خاندان دل راوړل ماشل کې صرف پیسې نه دي کنه دلته چې تاسو کوم رائټ سکیور دي تاسو مشومان دي هیلث نور فیکټرز دي هغه ټول ته دنیا کې یو ځای کې نه ملي نه داخله کوی چې ما ته خلک وی ته امریکای پیسې درکړ تر امریکای صفاتونه کې نه نو زه دا تاسو نه کوم واسه تاسو ته بنګ سیب تاسو ته دی وخت کې وی چې تاسو چې کم دینو 2 کروڑ روپے واخله ځای پاکستان ته ځای کنه 2 کروڑ روپے ها نو ما سره خیال دی چې 2 کروڑ روپے شي نه کې پورا لغاره کې 6 کروڑ راکې فائدہ څه ما ته دغه پکار دی سکون پکار دی دغه علاج پکار دی دغه پکار نو ما ته پیسو څه ضرورت او کله تاسو بیمار شو خدای مکه نو امریکا څه وی چې علاج به مو کی کنه چونکه زه نیویارک دغه کې هم کنه د کې ایمرجنسي خو فری دی او نور څه کومه کاغذ جمع کړی دی میډیکیټ لپاره در ملو بشي تا هغه ملو شي او هغه ملو شي علاج کی کوم علاج دلته تاسو کیږي تل صحت کارت او سرپاغي باغ شانت کېده
نوغا خود سید کارت سے کوم دے گا غا 10 लाख से की 10 سید کارت سره کی کنا اور 10 کا $10,000 ولا گئے نوغا جوړه جوړیږي ځا تاسو به ډیر راځي کله راځي دا زه په اول ځل راغلم دې سما ملاقات اول وشو دا نن لومبه راځه فرست ټایم دی ها زه په نیو جرسی نه په بس کې راغلم و برج واشنگټن جارج واشنگټن برج هم کراس کو هغه ته راغلم هلته نه به ټرین کې کېناستو نیویارک ته راغلم کوشش منهټن ته غځي نه به بل ټرین کې ولاړم زه بل د کې بل خبر دا وکم چې څومره چې موږ پاکستانی خلک دي مطلب پاکستان خو اوبویسلی موږ سره کوو موږ خپل ملک ته چې دنیا کې چرته موږ لاړ شو موږ سره کوو تاسو موږ څنګه سره کوي دا ځان ته یو پټه دی کنه سر کول زه به تاسو خبره کوم دا کړه دا خبره یاد ساتئ تاسو سره مې وړاندې انټرویو کړ تاسو به وایي چې زه په سیلاب کې په قدرتي آفتونو کې د خپل جیب خواچو مچوم پیسې او د خلکو نم راغونډم هغه خلک چې دلته مهنت کوي او په مهنت پیسې ګټي تاسو به بنګس صاحب د پاول ځل ملاقات لراغله تاسو وړاندې مشر دنه لاړو ساکب هم راغلی دی مونږ هم راغلی یو اکبر صاحب هم ناست ټول ناست په روزانه توګه خپل د صرف د خبره یاد ساته ما یاد ده دا اوس کوم څنګه لاړو کنه خالګل وا دیرش کال مخکې د دنیا یو سړي 3000 روپۍ د کار اغستې اوس پیسې نه ورکوي ها دیرش کال وشو او اوس موږ $1,000 پاتې دي هغه 2000 اوس راوکلي ته موږ دا کتاب کوم کوي چې خلکو کس پیسې او اسبر زوی په وجه څه اسبر دا دی وګوره پیسې دیرش کال مو کی دیرش کال دا کم ځای و ډیر کم ځای و دا په خبر دی په خبر کې بنګس صاحب چې په اول ځل ګور رااله مو تاسو صفات راته چا کړو چې تاسو بدل وي تاسو چې کم دینو تاسو بدل خدای پاک وسیله جوړه کی تعالی بلاره پرانځي کنه موږ اوس هم چې تاسو دغه څو ګوري کړه چې تاسو په تاریخ بزنسونه د نیویارک جدید جابونه ورګه کاغذونه وسره شته کاغذ نوکرې ولا پکار دي نوکرې ولا پکار دي یو کس غریبانه تاسو نوکری پکار ده ولې نه پکار کارینا بغیر ونه کی او گرین کارت وسره زما عمر 38 ته ها 38 زما عمر اته د ښکار تاسو عمر ده هغه نه کېره 76 دی خو شپه نه غواړم کنه د شپه او نیم پکې خوب کې تیر شوی دی الحمدلله I'm quite fit مطلب څه قسم کار کول غواړي څه قسم کار کول غواړي any time بابا تاسو په پولیس کې دوبه پولیسو کې وخت تیر کړی دی جی جی نو وای ناٹ دته چې کوم د لوکل لاین انفورسمنت ته کالون نه کوي چونګې ما ایج دالي نه there are certain position تاسو د سکیورټي کې تاسو پر جابونه راشته دي سکیورټي کې به تاسو د وسو د برابر پولیس کې 21 ایئر پر अब تاسو ډېر پریفر کیه دا غره لپاره یو معمولی ټریننګ تقریبا کړه 3-5 ورځې هغه به کې به لیسنس تاسو درکړي هغه تاسو د پاره ډېر پدې سکیورټي والا فټ جاب دی او جابونه تقریبا $70 اساکه خو د سټیډیم کې ولګم اسی تاسو ویل چې پاک خیبر تاسو دغه جوړ کړی کا مونږ ته دوبۍ کې جوړ کړی پاک خیبر موږ ورته چې تای خو ډېر ځات خلک دي مونږ ټول مدد کول زلزلہ وشولې یا څه دغه وشولې پوښولې هر قسم ته دغه کول او ایوب افریدي چیرمن دی خیال زمان و الله دی وبخي خیال زمان MNA صاحب څخه کوم وفات شوی دی پوښولې کنه او نور سره شیر اکبر افریدي دا ټول لگا کوم دی کنه نو الحمدلله یعنی خچلېږي روان دی موږ ورته چې تاسو ډېر ځات دي الحمدلله تاسو دلته په تاسو خو افیس ته چې کم دینو خلک راځي قسمه قسم یو خو نو کرو مسله شو د کوم عمر د کم ایج داسې خلک راځي او آیا دي چې کم دینو داسې زنانوم بلا مسلې وي هغه هم د ترازی تاسو څه قسم زنانوم راځي ها نو څه قسمه مسلې وي نو کرونه علاوه نور داسې نو یو خدای تاسو ته د فیملی مسلې کنه دلته کې دا جنگ جګړې او دا ډیر اوس دا ډیورس کیسونه مخاطب دوی چې هغه بچی چې راشي نه غدل ته سیټ کیږي د دې ځای چې کوم بچی نو هغه یې سره نو دا مسلې هم راغلي دي او نو پدې کې تاسو خپل افیس کې ناسم یې خو یو رقم چې کم دی نو مثال په توګه د اجرې په توګه هم کاریږي ځکه خلک دا خو دې کې خپل زمون کار نه کوي ګر جام روان دي خلک درته صحیح بل یو فند مونږ جوړ کړی دی مردا فند ورته وایي ها دا چې کوم دې کوم 4-5 هزار کسان دي پر ایر 100 درهم خلو او بیا چې کوم دې کنه مطلب دې 100 ورکې کنه او بیا چې کله څوک مړی وشي سره ډیډ باډي لګو
ورسره چې کوم دی یو کس لګو ښه 50,000 درهم ورته او شابه سي. دا دوبه کې مردا فند سره زنده فند هم زی کنه تاسو به دا د خان شي تکلیف ملانه شي پوښلې کنه دا مو دا دې سم د تاسو ډیره مننه کوم بنګي سر تاسو ساکب او تاسو یو جهان مننه خبر سر تاسو ټول یو جهان مننه او خوشاله اوسه بس ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه الله لره یو جهان مننه د دې سره زه وکیل مده مشران راغلی وناس نو ما چې دې سره تاسو خبرو کې مونږه مو سره خبرې اترې وکړو ټول نو تاسو کې سیم اوره خبرې مو تاسو تفصیلی انټرویو به تاسو کتلې وي کنیم کتلې خامخا وګورئ او سلام